لگمی تکیا کلاس می ونی سپز مکا غرزم لگمی تکیا کلاس می ونی نصرت الله معیار ته بلنه ورکوو تر څو زموږ سره خپل د زړه خواله وکړي. راځم بیتونو ته وایي چې یا تا جګړه ونه کړه یا موږ بښنه وکړه دا سپیناوی به پرېږدو خدای مو ساتنه وکړه. واه ډېر ښایسته مننه. او ښه شوه جګړه ونه شوه هغسې ویرې جوړ نه شو څه تېښتې ګټه وکړه څه موږ هم ژمنه وکړه ماشاءالله ډېر او موږ هم راوستلې څنګ کې مو کېنولې موږ هم راوستلې څنګ کې مو کېنولې نه محکمې ته لاړې نه مو پوښتنه وکړه. واه واه او په دې حالاتو به اوس شکر وباسو ورځو د تیر هغه جنګي حالت ته په هغه وخت کې مې یو غزل لیکلی وایي چې زموږ وطن کې به دا سوله امن کله راځي زموږ وطن کې به دا سوله امن کله راځي چې کله خویندې میندې بورې شي بیا څه له راځي. او دلته دا خلک اوس په چیغو چیغو ژاړي وایي له ښاره تښتي چې دا جنګ نور تر کابله راځي. او کور ودان یوې مورکۍ سر په دیوال وهو په زوره یې ژړل بصیر صاحب یوې مورکۍ سر په دیوال وهو په زوره یې ژړل له چیغو وروسته یې ناره کړه زوی مې کله راځي. ماشاءالله یوې مورکۍ سر په دیوال وهو په زوره یې ژړل له چیغو وروسته یې ناره کړه زوی مې کله راځي. هر ځای کې جنگ درز دروز روان دی ربه رحم وکړې د شهید وینې را بهیږي له زابله راځي. واه ډېر ښایسته هر ځای کې جنگ درز دروز روان دی ربه رحم وکړې د شهید وینې را بهیږي له زابله راځي. معیار په داسې خطره کې ورځې شپې تېروي وایي تیاره پسې رڼا به دا ځل بله راځي. کور ودان ډېره مننه خوشحاله اوسئ.